د کابل ښار په 8 او 22 ناحیو کې د سړک جوړولو د 3 پروژو د چارو بشپړېدل. د مسؤلینو په وینا د احمدشاه بابا د پروژې د کارتنو د سړک پراختیايي کار چې مخکې پیل شوی و او ځینو ساحو کې نیمګړی پاتې و، اوس په پاخه او اساسي ډول بشپړ شو. په حدود د 6 پروژو کې چې برحاله کارونه ختم دي، نن افتتاح کوو. دغه پروژو نه یو د سرتپه پروژه چې موږ افتتاح کړه، دوهمه پروژه د نساجي سړک دی، دریمه پروژه د وزیر اکبر خان اتصالي سړک دی. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه پروژې د کابل ښاروالۍ له عوایدو بشپړې شوي او ښه کیفیت لري. د ښاروالۍ د خپل عوایدو نه دا ټولې پروژې تمویلېږي او تخنیکی کارونه هم تعقیبېږي. موږ خپل تخنیکی ټیم لرو چې د دې پروژې نه برحاله نظارت کوي او د کیفیت لحاظ نه هم موږ یو ټیم لرو کنټرول کیفیت چې د هغه د کیفیت څارنه کوي. کابل ښاریان بیا د کابل ښاروالۍ له پراختیايي کارونو او د ښار د سړکونو د جوړولو له اقدام هرکلی کوي. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د کابل پراختیايي پروګرام د ښاري ماسټر پلان له مخې پر مخ ځي او دغه پروګرام د ښاري ګڼې ګوڼې په کمیدو کې ګټور دی.